د روسیې او اوکراین د جګړې میاشتې کیږي. ملګري ملتونه وایي چې د 2022 کال د جولای تر میاشتې تر 2500 زیات عام خلک پکښې وژل شوي. روسیه د بېلابېلو کارپوهانو د اټکلونو له مخې له ورځې له 233 څخه تر 500 میلیونه ډالره پر دې جګړه لګوي. ځینې کارپوهان خو د روسیې د ورځې مصارف 900 میلیونه ډالره هم بولي. د اوکراین د اقتصاد وزارت په وینا دغه هیواد هم د میاشتې لږ زیات 10 بیلیونه ډالره په دې جګړه مصرفوي. له دې سره تر اوسه د اوکراین څخه تر 1 میلیون زیات وګړي مهاجر شوي او د روسیې او اوکراین په زرهاو پوځیان وژل شوي او زیات اقتصادي تاوانونه وراوښتي. پوښتنه دا ده چې روسیې ولې پر اوکراین برید وکړ او په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه جګړه پیل کړه. په دې ویډیو کې وګورئ. روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ. دا جګړه که څه هم سږ کال پیل سول خو څو پیړۍ مخکې تاریخي او نوي سیاسي عوامل لري. له نن څخه 1400 کاله مخکې د وایکینګز یا ویرینجین په نوم خلک له سکانډینیویا څخه چې د نن ډنمارک، ناروې او سویډن هیوادونه دي شرقي اروپا ته ولاړل او هلته پر سلاویک نژاد خلکو امپراتوري جوړه کړه. وایکینګز به له سکانډینیویا څخه تلل او د اروپا پر بېلابېلو برخو به یې یرغل کوي او تجارتي لارې به یې نیولې. پر دغه سیمه چې اوسنۍ روسیه او اوکراین دواړه پکښې شامل دي هم وایکینګز یرغل وکړ او د کیورس په نوم دولت یې پکښې جوړ کړ. له رس څخه د روسیې او بیلاروس نومان هم اخیستل شوي. دغه دولت د ریوریک په نوم امپراتوري چې د ویرینجین د خلکو وه اداره کېده. دوی د دې دولت مرکز کیف ټاکلی و چې د اوسني اوکراین مرکز هم دی. که څه هم په کیورس کې خلک په کلتوري، نژادي او مذهبي پلوه سره نږدې وه خو بیا هم یو قوي سیاسي جوړښت یې نه کړي رامنځته. د دوی د دولت له ستونزو څخه مغولو ګټه پورته کړه او په 1240 میلادي کال کې له اسیا څخه پر کیورس حمله وکړل او د ختیځې اروپا سلاویک نژاد خلک یې پر درو ټوټو چې بیلاروس، اوکراین او روسیه دي وویشل. اوکراین د پولند او لیتوانیا سره یوځای سو او روسیه د مغولو د امپراتورۍ یوه برخه سول. په روسیې د مغولو د امپراتورۍ پر وخت د مسکو خلکو ځانونه د کیورس امپراتورۍ ځایناستي بلل او له زیاتو جګړو وروسته یې په 1480 کال کې د مغولو پوځ ته ماته ورکړل او ځان یې د روسیې ازادونکي او د ګریټ ولادیمیر او کیورس ډایناسټي وبلل. د ګریټ ولادیمیر د ریوریک امپراتورۍ یو شاهزاده و چې د کیورس خلکو یې خورا درناوی کوي. مسکو د مغولو تر ماتې وروسته هڅه کول چې اوکراین او بیلاروس بیرته له روسیې سره یوځای کړي. د هڅو په دوام کې په 1993 میلادي کال کې سزاریانو امپراتوري په دې وتوانېدل چې دغه دوې مځکې بیرته له روسیې امپراتورۍ سره یوځای کړي او پایتخت یې پیټرزبرګ وټاکي. په 1919 میلادي کال کې د سزاریانو امپراتوري پای ته ورسېده او په همدې کال شوروي اتحاد رامنځته شو. په دې وخت کې ځینو اوکراینیانو نه غوښتل چې د روسیې د دې دولت برخه سي او هڅه یې وکړه چې ځان ته یو آزاد هیواد جوړ کړي. خو شوروي اتحاد پرې نه ښودل او خپله برخه یې وګرځول. په لومړیو کې اوکراین ته څه ناڅه کلتوري او د حکومت جوړولو ازادي ورکړې وه. کله چې شوروي اتحاد په دې پوه سو چې د ازادۍ هڅې په اوکراین کې ډیریږي نو دغه ازادي یې هم ځینې واخیستل. دوی د شوروي اتحاد تر ټوټه کېدو پورې د دغه دولت برخه وه. په 1991 میلادي کال کې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړل او ټوټې سو، اوکراین او روسیه جلا آزاد هیوادونه سول. اوس روسیه او اوکراین دواړه ادعا کوي چې د کیورس دولت د دوی و. د هروشیفسکای یو تاریخ لیکوال وایي چې د کیورس دولت په اصل کې د اوکراین دی او روسیه وروسته رامنځته شوې ده. دغه تاریخ لیکوال ته اوکراین ډېر احترام لري او د کرنسي پر 50 لوټ انځور هم دی. خو دغه نظر د روسیې او د نړۍ ځینې تاریخ پوهان صحیح نه بولي. همدغه د کیورس پر سر تاریخي مخالفتونه تر اوسه ادامه لري. د ولادیمیر د ګریټ مجسمه د دواړو هیوادونو په مرکزونو کې جوړه شوې او دواړه هیوادونه په ارزښت ورته قایل دي. روسیه په دې باور ده چې لوی ولادیمیر د اولس دولت بنسټګر دی خو اوکراین یې یوازې د اوکراین دولت بنسټګر بولي چې د دوی په وینا له روسیې پرته خپل تاریخ او راتلونکی لري.
له دې سره سره چې اوکراین او روسیه سیاسي مخالفتون لري، خو خلک یو له بل سره ښې اړیکې لري. تقریبا ټول اوکراینیان په روسي ژبه خبرې کولی سي او د 2001 میلادي کال د احصایې له مخې په اوکراین کې 18 سلنه روسان ژوند کوي چې د اوکراین تر ټولو ډیر نفوس لرونکی اقلیت دی. دغه تاریخي او سیاسي ستونزې له لسیزو راهیسې وې، خو په 2004 میلادي کال کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې د اورنج انقلاب وروسته نورې هم پسې خرابې شوې. اورنج انقلاب د اوکراین د 2004 کال د ریاست جمهوري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته پیل شو. په دې ټاکنو کې دوه مخکښ کاندیدان ویکټور یوشچینکو او ویکټور ینوکوویچ وو. د ټاکنو پایلې د ینوکوویچ په ګټه اعلان شوې، خو د ټاکنو د څار نړیوال سازمانونو دغه ټاکنې له فساده ډکې وبللې. د اوکراین په داخل کې هم ځینې په دې باور و چې چارواکو یې په ټاکنو کې درغلي کړې او ینوکوویچ یې بریالی کړی دی. خلکو شورش او مظاهرې وکړې او ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې چې یوشچینکو پکښې بریالی شو. ینوکوویچ چې په 2004 میلادي کال کې په ټاکنو کې په درغلۍ تورن و، په 2010 میلادي کال کې بیا د ریاست جمهوري ټاکنو ته کاندید شو. دا ځل په ټاکنو کې بریالی شو او د اوکراین رئیس جمهور شو. پر ده دا تور دی چې روسیه پلوی رئیس جمهور و. په 2014 کال کې اوکراین د اروپایي اتحادیې سره یو اقتصادي او سیاسي تفاهم ته رسېدلی و، خو رئیس جمهور ینوکوویچ یې د تفاهم له لاسلیک کولو پر شا سو او د اروپا پر ځای یې له روس سره نږدېوالی غوره وبلي. په دې سره د اوکراین خلک غوسه سوه او بیا یې لاریونونه پیل کړه. په دغه لاریونونو کې چې د یورومیډن ریولوشن په نوم یادیږي، پولیسو ډیر لاریون کوونکي ووهل او ووژل، چې په نتیجه کې د خلکو غوسه نوره هم زیاته سول او د رئیس جمهور د استعفا غوښتنه یې وکړه. بالاخره غوسه سوي لاریون کوونکي په کیو ښار کې د پارلمان په ودانۍ ننوتل. د اوکراین پولیسو د حالاتو د کنټرول لپاره د سنایپرونو په وسیله ډزې پرې کولې. رئیس جمهور ینوکوویچ د ګډوډیو او فشارونو له امله مجبور سو او په پارلمان کې د اپوزیسیون سره د ګډ حکومت د جوړېدو، اصلاحاتو راوستلو او د وخت تر مخه د ټاکنو کولو تفاهم ته ورسېدي. د دې تفاهم وروسته پولیسو د اوکراین ښار پرېښود او ښار د لاریون کوونکو لاس ته ولوېدی او ګډوډۍ نورې زیاتې سوې. رئیس جمهور هم مجبور سو او ښار یې پرېښود. پارلمان په اکثریت رایو رئیس جمهور له واکه لرې کړ. رئیس جمهور ینوکوویچ چې له روسیې سره ښې اړیکې لرلې، د مرستې غوښتنه وکړه. روسیې د اوکراین د خلکو او اپوزیسیون دغه عمل یوه غیر قانوني کودتا وبلل او د نوي حکومت له رسمیت پیژندنې څخه یې ډډه وکړل. په اوکراین کې د لرې سوي رئیس جمهور په ملاتړ او پر خلاف مظاهرې پیل سوې او په تاوتریخوالي بدلې سوې. روسیې چې له مخکې په اوکراین کې نفوذ درلودی، له دغه حالته په ګټه اخیستنې په 2014 کې کریمیا پنسلوانیا له اوکراین جلا کړل. هلته یې ټول پوښتنه وکړه چې د روسیې د معلوماتو له مخې 97 سلنه خلکو له اوکراین څخه جلاوالی غوره کړي. د دې ټول پوښتنې په نتیجه کې هلته د روسیې په ملاتړ حکومت جوړ کړي او ازادي یې په رسمیت وپېژندل. خو ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه بې اعتباره وبلل. له دې وروسته روسیه د ځینو هیوادونو له غبرګون سره مخ سول او روسیه یې له G8 ګروپه وایستل. له کریمیا څخه وروسته په دونباس سیمه کې هم د ازادي غوښتونکو تحریکونه پیل شول. اوکراین د تروریستانو ضد په نامه عملیات پر وکړل چې په دونباس سیمه کې د جګړې لامل شو. هلته هم روسیې د ریفرنډم هڅه وکړه چې په نتیجه کې دغه سیمې هم ازادي غوښتونکي اعلان کړي او د روسیې په وینا چې دوی هم غواړي له اوکراین څخه جلا سي. اوس چې روسیې پر اوکراین برید کړی، پوټین یې یو دلیل دا بولي چې کریمیا او دونباس سیمو په خپله خوښه غوښتل له روسیې سره یو ځای سي، خو اوکراین د هغوی پر ضد د نړیوالو په ملاتړ نظامي عملیات کوي. پوټین ادعا کوي چې اوکراین په دغو سیمو کې خلک پر دې وژدي چې په 2014 کال کې د کودتا مخالفت کړی و. پوټین همدارنګه ادعا کوي چې پر دونباس بریدونه د دې ښکارندویي کوي چې روسیه د غرب تر یرغل لاندې ده، ځکه د ځان د دفاع لپاره باید نظامي عملیات وسي. روسیه د نظامي عملیاتو لپاره نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دلایل هم وړاندې کوي. دوی د ملګرو ملتونو د چارټر د 9 څپرکي پر یو 50مه ماده استدلال کوي. په دې ماده کې ذکر شوی کله چې نظامي یرغل کیږي، په دې چارټر کې هیڅ شی د طبیعي حقوقو او د ځان د دفاع مخه نسی نیولی،
خو په هغه صورت کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت ساتلو لپاره اقدام وکړي. همدارنګه روسیه د اروپا امنیتي برخه کې ځینې تفاهمونه چې په 1919 او 2010 کې لاسلیک شوي اشاره کوي. په دې تفاهمونو کې ذکر شوي چې هیڅ دولت خپل امنیت د بل دولت د امنیت په خطر کې اچولو سره نشي قوي کولی. روسیه دغه تفاهمونو ته په کتو وایي چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي، دغه هیواد د دوی امنیت په خطر کې اچوي. ناټو هم د شوروي اتحاد په ټوټه کېدو سره د اروپا شرق ته وغځېدل او ډیر هغه هیوادونه چې مخکې د شوروي اتحاد برخه وه د ناټو غړي سول. په دې هیوادونو کې لیتوانیا، لاتویا، استونیا، پولینډ، رومانیا چې ځینې د روسیې نږدې ګاونډیان هم دي شامل دي. روسیې د ناټو ځان ته دومره نږدې کېدل امنیتي تهدید بولي. پوتین په اوکراین کې د امریکا د بالستیک پرمختللو میزایلونو او جنګي قوتونو له ځای پر ځای کېدو بیره درلوده چې په وینا یې د روسیې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. همدارنګه شوروي اتحاد په خپل وخت کې ګاونډي هیوادونه ټول تر خپل پوره نفوذ لاندې ساتلي وو چې د شوروي اتحاد د سیاسي او نظامي مرکز لپاره د یو امنیتي کمربند شکل درلودي. خو اوس یې شاوخوا هیوادونه د ناټو غړي او د اروپا د اتحادیې سره ښې اړیکې ساتي چې اوکراین هم یو له دغو هیوادونو څخه دی. که څه هم اوکراین تر اوسه د ناټو غړی نه دی، خو په دې هڅه کې و چې غړیتوب یې ترلاسه کړي. روسیه تیر کال له ناټو څخه په لیکلي ډول غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته باید د ناټو غړیتوب ور نه کول شي. له ناټو څخه د روسیې بله غوښتنه دا وه چې له شرقي اروپا څخه دې ناټو خپل پوځ وباسي، خو ناټو یې یوه غوښتنه هم ونه منل. روسیې له ناټو څخه د امنیتي تهدید او د ناټو د نورې پراختیا له بیرې پر اوکراین نظامي برید وکړ. دغه برید ته روسیه ځانګړي پوځي عملیات وایي.